مدینه منوره کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صحابه ملګري دي چې کله د کلي سره ووته د کوروسا د لارې پاړه کې یو انبار دی لکه زموږ استاسو په ترتیبو کې انبار غورځول سوی دی چې کله انبار غورځول سوی دی نو د انبار باندې د بزې بچی پروت دی د هغې دا غوږونه هم پرې سوي دي او هغوی بدبویه سوی هم دی او هغوی بې ساه سوی هم دی هغوی ټوله خراب سوی دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي ته وایي من یشتري هذا بدرهم دا د بزې بچی څوک په یو درایم باندې رانس نو هغه صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو چې ژوندی هم یې څوک په یو درایم نه رانس دا چې کله بې ساه سوی هم دی او بدبویه سوی هم دی او د هغې اندامونه هم پرې سوي دي د دې د بدبویي څه څوک په لاره کې تېرېدی نشي نو څوک به یې رانس پیغمبر علیه السلام څه ورته وایي ورته یې خلکو زما په خدای قسم لکه ستاسو په دماغ کې چې څومره دغه د وزې بچی بې قدر او بې قیمته دی دغه دنیا دغه مال و دولت د الله تعالی په دربار کې د دې څه زیات بې قدر او قیمته دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به پر هر تعلیم باندې د صحابو متعلق دا کوشش کوي چې د دنیا څخه آخرت ته فکر حضرت سعد بن معاذ شهید سوی و مدینه کې د دې څه 2 3 5 ورځې بعد پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې ناست دی صحابه ناست دي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته په تحفه کې یو دسمال راغلی چونکې هغه کې ښایسته جوړېدل دي د هغه وخت بهترینه کپړه ده نو صحابه یې په لاس کې داسې چې څومره بهترین جوړېدلی دي څومره نرم دی څومره ښایسته دی د پیغمبر علیه السلام سره دستي دا خوف پیدا سو چې داسې نه وي چې په دماغ کې د دنیا محبت راسي د دسمال دنیا ده نو به رسول ته وایي والله لمنادل سعد بن معاذ احسن من هذا في الجنه په خدای قسم چې سعد بن معاذ ته الله تعالی د شهادت په خاطر په جنت کې کوم دسملونه ورکو هغه در دې ډېر ښایسته دي نو د صحابو ذهن دستي د دنیا څخه چاته اړول آخرت ته اړول نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات او تربیت داسې وو نو چونکې حضرت ربیعة بن کعب اسلمي دا د پیغمبر په تربیت کې زندگی